السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا دوستانو کچيري تاسو په خپل کورونو کې وی اف ډي انورټر یا نورمال انورټر نصب کړی وي او تاسو د دې څخه الکترونیک ډیجیټل برقي سامانالات لکه سمارټ فون موبایل او داسې دوستانو لیپټاپ او ډیسکټاپ کمپیوټر تاسو د دې څخه چارجوي او د چارج کولو په صورت کې د غواړي د دې څخه استفاده وکړئ د دغه الکترونیک برقي سامانالاتو څخه نو په دغه وخت کې د دې سکرین هند کیږي نو دوستانو د دې لامل څه دی او دا د څه له وجې دوستانو د دې سکرین هند کیږي او د دې د حل لارې څه دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخره پورې ګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته دوستانو که تاسو په خپل کورن کې وی اف ډي انورټر یا نورمال انورټر نصب او کنیکشن کړی وي او د دې څخه تاسو الکترونیک برقي سامانالات دا چارج کوئ لکه سمارټ فون او داسې لیپټاپ یا ډیسکټاپ کمپیوټر او د چارج کولو په صورت کې تاسو غواړئ د دې څخه استفاده وکړئ نو په دغه صورت کې دغه الکترونیک برقي سامانالات لکه موبایل یا ډیسکټاپ یا لیپټاپ کمپیوټر د دې سکرین نه هند کیږي نو د دې اصلي لامل او وجه دا د دوستانو چې دا اوریجنل فیورټ ایسی برق نه دی سایکل نه لري فریکوانسي نه لري آر پی ایم نه لري او دا دوستانو روټیشن نه لري نو دا صرف هغه برق دی چې د ډي سي څخه ایسی برق ته کنورټ شوی دی نو دا خامیه نه لري فیورټ نه دی صفا نه دی نو له دې له وجې په الکترونیک برقي سامانالاتو کې دغه فرق راځي ځکه چې دغه برق اوریجنل برق نه دی دا خام برق دی نو دوستانو که تاسو په خپل کورونو کې اف ډي انورټر یا نورمال انورټر نصب او کنیکشن کړی وي نو تاسو په دې باندې الکترونیک برقي سامانالات دا چارج کوئ او د چارج په صورت کې د دې څخه افکار فعالیت استفاده کوئ نو دوستانو تاسو ته لازم او ضروری دي چې تاسو د خپل اف ډي انورټر ته یا نورمال انورټر ته فلټر ترانسفارمر دا ورته نصب او کنیکشن کوي فلټر ترانسفارمر یوازینی هغه ترانسفارمر دی چې دا د اف ډي انورټر او نورمال انورټر برق چې دا اوریجنل فلټر کوي صفا کوي او په 200 اوریجنل برق باندې تبدیلوي نو بیا د دې څخه وروسته تاسو کولای شئ الکترونیک برقي سامانالات کدا موبایل فون وی او یا دوستانو لیپټاپ یا ډیسکټاپ وی نو تاسو کولای شئ چې د څخه په نورمال ډول باندې چارج کړئ او د دې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړئ نو دوستانو که تاسو غواړئ د خپل الکترونیک برقي سامانالاتو لپاره فلټر ترانسفارمر جوړ کړئ نو موږ سره په دې نمبر باندې کانټیکټ وکړئ چې کوم تاسو په سکرین باندې نه نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوی در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم